عزیزانو نن مادری زبان چې کوم دی هغه مطلب په ټوله دنیا کې دا ورځ منځل کېږي مناویږي. موږ اوس په دا پښتانه ټوله نه یو ناست، په دې کې بلوچان هم ناست دي، په دې کې بل پنجاب خلک هم ناست دي. خبره دی دا و هر چاته دا خپله ژبه د غومره مقربه وي لکه خپله ادې. صحیح سلو که موږ د خپلې ژبې سره ناجایزه ناکي شروع کړو دا زما او ستا زبان به الله میټاو کړي. زما او ستا زبان پرون یو پروګرام کتی دا چیلاس چې کوم دی دا ګلګت خواته دا یې ټوټل کسان وښول چې زما خیال 4000 کسان دي. ټوټل آبادي د دې دا خاص قوم چې کوم دی هغه 4000 کسان دي. نو دا بي بي سي والا تفسیر اور باندې وکړه چې یاره دا به ختمیږي، باید چې د دې خیال وساتل سي. دا واحده کورنۍ ده چې په دې کې مړی وسي، خو دا مه کوه چې په چا کې مړی وسي ژاړي، د دې چې مړی وسي دی خاندي، دی خوشحالي ور باندې مناوي. لکه موږ پر واده کې خوشحالي کوو، دی په مړي کې خوشحالي کوي. داسې چې قومونه دا خپل زوال په سترګو وویني نو پر شا روان 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 بیا به خلک خالي په کتابو کې تاریخونه چې دی هغه وایي. دا کوشش وکړئ عزیزانو، که بلوڅ دی خپله ژبه خرڅوه مه. دفتر لره ولاړې بېشکه خپل دفتر لره ولاړ سه. پښتون دی خاص کر پښتون بیا په دې ډېر کمی نه دی. دفتر لره ورسه دی ستا سره اردو وایي، دی اردو په دې ستا سره وایي چې دا خو راغلی پښتون دی نو خامخا به ما ته د یو خدمت وایي او زه خدمت کوم نه، زه خدمت کوم نه. دغه دفترو لره چې ورسې یعنې یو وخت یو ډاکټر زما یو کوچنی بچی بیمار و، بیا زه ورلم پښتون د پښتون ډاکټر ولو. نو هغه بچی څه ده بدن یې خراب شوی. ما ډاکټر صاحب دا چی شته؟ د ما ته ویل مولوي صاحب په پښتو زه سر نه خلاصېږي، دا نه مې در وښیم، په انګریزي ستا سر نه خلاصېږي. دی و پښتون، دی نه چې و دی د بل ځای ډاکټر و یا د علاقې ډاکټر و، د علاقې یعنې که درته ویم د کوټې نه د پښن و چې دغه مې د پښتو حالي بیا دا ورځ ولې لمانځې. ته ولې په پښتو فخر کوې؟ ته ولې په پښتو فخر کوې؟ ته ولې په پښتو ګر سره نازیږه مه نازیږه؟ ته هغه ذلیله سړی چې تا خپله ژبه خرڅه کړه، ته هغه ذلیله سړی چې په مجلس کې په خپل زبان شرمېږه، ته هغه ذلیله سړی چې دا پښتو په دې نه وایه چې یاره دا سړی به بیا ما ته د خدمت کوه وایي. څومره ډېر خلک سته پښتو وایه نر غوندې وایه، هزارګي وایه نر غوندې وایه، بلوچي وایه نر غوندې وایه. به دا زبانونه بیا نه ختمېږي، دا قومونه نه ختمېږي. او د قومو او د الله رسول عربي زبان عالمی زبان دی، جنتی زبان دی، د الله د رسول زبان دی. او حضرت عمر فاروق اعلان وکړ چې تاسو به عربي خامخا زده کوئ، عربي خامخا زده کوئ، عربي به خامخا زده کوئ. زما او ستاسې خپل مور و پلار هیر کړو، د بل مور و پلار دی په ما او تا پېژني. ورسه زموږ ته د سکول نصابونه راواخلئ، په دې کې زما او ستا د پښتنو یا د بلوڅانو یا د مشرانو تاریخونه نسته، د بل چا تاریخ په ما او تا باندې پړاوئ، د سر سید غره باندې پړاوئ، د پلاني غه د پلاني غه د پلاني د خپل غه نه در باندې پړاوئ. هغه په دې چې خرڅوئ قوم یې چې زه څه درته وایم هغه رقم کوه. صحیح سلو په خپله پښتو بلوڅان په خپله بلوچي ناز وکړئ، ناز. بلوڅان دی خلک د دفتر لره ورسه بلوچي ورسره شروع کړه، دی تا پېژني چې ته پښتون یې، والله د دې بلوچي په خاطر بیا څه ښه درسره کوي چې د مور شتېل څه دا زما زبان دې زده کړی. موږ هغې خو صحیح ده ټیک، الله به خود دا قومونه تباه کوي. خپلې فیصلې به بیا ته نه کوې، بیا بغیر کوي. فیصلې به بل ځای کېږي، لاګو کېږي به پر تا باندې، بیا ته وس لرې هم نه. لکه زما او ستا مړي چې وسولو، څو مړي وسولو او ولې وسو، پر چش باندې وسو. حضرت عمر فاروق په زمانه کې مړی وسولو، دومره کوشش یې وکړئ. یو کوچنی بچی یې پیدا کړي، لاش کوچنی پیدا یې کړي، بیا یې ویل دا زه خامخا پیدا کوم. هله یو ځوان مړ سوی و، هغه ځوان تحقیق یې وکړئ. بیا یوه زنانه وه، هغه یې پیدا کړله، هغه ول دا سړي زما سره په پټه بدکاري وکړله، زه په ځان نه وم خبره سوې، نو لحاظه دا سړی چې دی هغه ما وواژي، دا سړی ما وواژي. حضرت عمر فاروق ورته ډېر زورور کار دی وکړي چې کوم څوک د چا و خور ته، د چا و لور ته، د چا و مور ته، د چا ورېندارې ته لاس وراچي، لاس څه کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ورځ په خپله حجره مبارک کې ناست دی، نو یو سړی رالی، چې رالی دا دروازې په چون کې وکتل، چې ویې کتل بیا اجازه وغوښته، ول اجازه سته؟ د الله رسول راووت، ژمنجه په لاس کې وه، ول سترګې به در څه وباسم، سترګې. تا زما کور ولیدی، تا په چوانه کې وکتل او اوس وایې اجازه سته؟
اجازه خو سړی په دې اخلي چې یاره زه درنه نوځمه ته خپل حال صحیح که تا زما کور ولې دی اوس اجازه ده چېرته اخلې علما فرمایي که پر یو کور پرده زړېده د یو کور دروازه بنده وه بیا یو سړی تېرېدی د دې کور په چوانه کې ورته وکتل په شریعت کې دا حق شته چې دا کوربه راولاړ شي دې سړي څه دواړې سترګې وباسي دا حق ورسره شته دا شریعت دا حق ورکړی دی او که سترګې ځینې وایستلې په شریعت کې بیا دغه سړی مجرم هم نه بلل کېږي دا کوربه نه دی د چا و کور ته چې چا وکتل د چا و کور ته چې چا وکتل چې پر سپین روډ په سپینه ورځ په لوړ چوک باندې خلک د چا ورښځو ته لاس وراچي هغه به بیا چی شي هغه قوم به ذلیل وي هغه به خوار وي هغه به در په در وي خیر دا خبره هم پر دغه ځای باندې پاته